حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. عموماً زمونږ دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو. نو په دې سوچ کوو چې د کوم خالد بابا، د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ که د بل خالد بابا. او بهر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی. او کم وخت کې چې دی کافر و نو د پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمن مو. د مکې مکرمې اوسېدونکي دی، د قریشو د خاندان سره تعلق لري. او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چې نو دی با سالاری کولا. او دې زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپ سره تعلق لري. خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي، د رسالې دسته وي، اوس هم شته. او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کو. جنگ کې که مسلمان به او که کافر به نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وی. شاه سواران به و. د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي وموندله نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او دی د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپهسالارو مشر و، جرنیل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خوړ بیږي. اوس خو پکې اوبه نشته، هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې. داسې کله چې به باران وشو یا د چینو مینو څه بعضې اوبه پکې رالې، د خوړ په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي. په هغې نبي علیه السلام کسان کینول چې تاسو به دلته ناست یې، او عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ. په دې غونډی به ناست یې، ځکه نبي علیه السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو. هسې نه په دې غونډی نشلان دی چې دا خوړ دی نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شا نه را باندې حمله ونه کړي. نو هغه صحابو ته نبي علیه السلام فرمایلي چې تاسو به دلته ناست یې، دې ځای نه بلکل به نه خوځئ. او که مونږ کامیابي وموندله، فتح هم وموندله او مونږه دا دشمن وتښتېد هم به نه خوځئ. او که مونږ شکست ومونده او زمون غوښې مارغان تښتئ بیا به هم نه راکوزېږي. ځکه دا یاره وه ورسره چې دې خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو او دې کې خو خوړ خو ډېر جوړ دی، نو پکې اوبه خو پکې نشته، خو خوړ خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي. نو دې کې چېرته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتو شو په مونږ حمله ونه کړي. ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی. یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه. یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسي یو چتې کړې وې او د هغې هغه پازیب ښکارېدل او منډې والې. او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ. دغه غونډۍ باندې چې کوم صحابه ناستو هغې وې موږ هم کوزېږو. چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته نه به کوزېږې، د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږې. هغې وی چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي و، خو جنګ ختم شو. وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي و چې که تاسو فتح ومونده هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ. وی نه ټیک دی نبي علیه السلام ویلي و، خو هله چې کافر خو وی خو لاړه دا هغه دي وتښتېده. مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ، مونږ به هم کوز شو. سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان راکوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو. هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو، دلته به ناست یو، خو اکثر راکوز شو. خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و. هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل و هغه په دې اټیک کړی نو د غونډۍ په شا په دې خوړ کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شا نه حمله وکړو،
خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل نو دوی به واپس وتښتېدل خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي ده ملګرو ته ویې راځئ بس په هغه خوړ کې راغلل پټ په پټه مسلمانان خو بېغمه دي هغې خو لګیا دي غنیمت غونډئ هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي زمونږ دفاع کېږي شانه نه په مونږ څوک نه راځي او دې شاته خوړ کې سره د لښکره راغې لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړ چې هغه کم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل خو لږ پاتې شوي او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوختو په مسلمانانو د شا نه یې حمله وکړله ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دې د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په ساله دا د قومي نښه وه بس او بهادر انتهایی بهادري وه پکې پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته وی خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ هغه چې ته مسلمان شوې وی ما اله ایمان راوړه وی چا به په زور ایمان راوړي چا به د بل شي د وجې نه راوړي لیکن ما اله اسلام قبول کړه چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبي علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر او د هغې وی ما سره دلایل وی چې کله نبی علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجرۍ کې وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به ځاله وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی منځونه خو ټولو کې خو ګورې د مازدیګر مونځ چې دی نه پاتې نه شي دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی څوک د کار نه ستړي وي څوک په کار کې مشغول وي نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدې او الله ته ودرېږي نو الله پې ډېر خوشحالي د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی اکثر زمونږ د زمیندار وروڼو نه پاتې شي د کار وخت وي زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم دا ګوره ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې دا ډېر لوی فضیلت لري بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي توجه خو دې مونځ ته نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي موږ ناګهاني حمله وکړو ټول مسلمانان به ختم کړو دا سونو لوی لښکر دی او مشر بیا خالد ابن ولید دی وی چې موږ یو ځای کې اندازه اخېستله وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه عصفان مقام دی دا د مونځ طریقې بدله کړه صلات خوف ورته وي قرآن کې الله مونږ ته ښولی دی اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکاته کوي د سفر مونځ نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو تاسو کافرو ته ودرېږئ څوک حمله ونه کړي نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو قرآن کې الله هم داسې و نو چې دې نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام 1 رکعت مونځ وکړه نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل هغه نیم وه چې کافرو ته به ولاړو ابه راغې نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړو د نبي علیه السلام به 2 رکعته پوره شي سلام به یې وګرځو دې قوم به خپل 1 رکعت پوره کړو او بیا هغه قوم چې هغه لومبی رکعت به نبي علیه السلام سره کړی و هغوی به رالل هغوی به خپل 1 رکعت پوره کړو نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کړو
دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبی علیہ السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابو ته ووایه چې مونځ وکړئ. ګوره مونځ دونه اهمیت لري. دی یو نه وي چې ورېږه مونځ قضا کې بیا به یې کوو. نه نه نه، مونځ کول خو پکار دی. او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبي علیہ السلام پسې کوم. یعنې دا ټیپ کې دی شوه چې نیمو ته نبي علیہ السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې. نه، ځان لمونځ ثواب کم دی، د جمع د مونځ ثواب زیات دی. داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکړئ مونږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ. نه، نیم مونځ به ما پسې تاسو وکئ بیا به څوکۍ وکئ. بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي. نو هغې به هم خپل پوره کړي. هغه یو چې تللی دی او تاسو هم یو رکعت چې در نه فوت شوی دی پوره کړئ. د دواړو به د جمع مونځ نبي علیه السلام پسې وشي. دا د مونځ اهمیت دی. وی چې مې وکتل داسې چې حمله کوو اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي. چې بیا مو کتل هغه نیم لاړل نبي علیه السلام پسې مونځ وکړو چې هغه ړومبو کم یو رکعت کړو. الله الله ته ودرېدو. وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ پړه کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چل وښو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه. هم به څوکۍ وشي هم به مونځ وشي. وی ملګرو ته مې ویل چې راځئ خوند یې ونه کړ. وی بل ځای یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه ووړي و نبي علیه السلام په دې غونډۍ. بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی را سره به حمله به کوو او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي. وی ناست یو ناست یو ناست یو رانهدل. هلکه څه چلو شو؟ وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوی و. وی ما وی چې ګوره سمه لار یې پرېښوده په بله لار. معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی. حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو را تاویدو د خپل لښکر سره. مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو. وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیولو ګیرې ځان تو شو. ملګرو ته مې وی چې اوس لاس پرې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وژني مونږ هم وژني. نبي علیه السلام ته یې پېښ کړو چې ور مخامخ شو. نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه. بیا تاسو اراده وکړه نو ما له الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه. نو اوس بیا روانې کوې زه ما معاف کړی. وی ټول یې مو خوشي کړو معافې کړو. وی زما زړه کې دا خبره راله چیرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه. وی چې کله په اوومه هجره کې نبي علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دا هغه حدیبیې د عمرې قضا کوله. وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم او دا مې وی چې نبي علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم. هغه بغض او عناد مې و. د مکې نه لاړم وتښتېدم. وایي چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي. د ضرور ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان و صحابي و. نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو؟ ګوره وایي زما تپوس یې وکړ. هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وکړ خو نشته چې ته بار وتېرې. یاره وایي خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی. هغه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار. وی نبی علیہ السلام مبارک خود 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه. هغه خط کې لیکلي چې ای زما روره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی. ګورې د بل چا تپوس یې نه دی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بح پاتې کېدل نه دي پکار. پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي. وایي چې ضرور دا خط راته میلاو شو. وایي زما پړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو. هغه نښې خو مې لیدې وې زړه کې مې جذبه راله چې یاره واقعي نبي علیه السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ. یو ځل نه 2 ځله نه 100 ځله زمونږ نه الله بچ کړ. بس وی پړه کې مې جذبه راله
وی لاړم زما یو دوستو صفوان ابن امیه هغه له ورغلم وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی تا ته هم پته ده چې څو ځله موږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او موږ له الله شکست راکوي او که رښتونی پیغمبر دی نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کو ملګري شو وی صفوان ما ته وایي چې خالده داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا په ایمان نه راوړم زه په مخه دی وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي د ده په اړه کې هغه غصه پرته ده وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغی وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل موږ له څه فایده راکړه ګټه هم د هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نه او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښه ده چې د اسلام قبول کړو وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دې خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه وی ما وی چې د ده پلارم په بدر کې مړ دی د ده په اړه کې هغه غوسه پرت دی اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم کړ وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغی وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی الله هر ځای کې د دې امداد کوي او ما خو پرې ډېره حملې وکړه والله خبر کړي څه دی خیال دی وی عثمان ما ته وایي چې بلکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر خیال وی ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو وی هغه وایي چې دا ما مړه کېږي وی مې چې زه چې ځو وی ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک را باندې شکي کېږي ته هم ځه او زه به هم ځم او یو خاص ټایم یو بل سره نیټه کړه هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای وی بله مې خوشحاله شو اس مې برابر کړه ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص هغه راغی دا عمرو بن العاص حبشې ته تللی دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو بن العاص صحابي وي د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست او قبایلي خلک و لکه د ملکانو نظام نو دې ورته وایي د عمرو بن العاص د مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که موږ په دې مکه کې یو او د ده دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند موږ له خوند نه راکوي ګوره داسې سخت کار دی موږ به د ما تحت چلېږو داسې خو نه کېږي ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی او په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو موږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به یو او که زموږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو وی ټول چې څومره ملکانو او رؤساو مشرانو ټولو به ډېره ښه خبر ده لاړو وي حبشې نجاشي او بادشاه د هغه خوا نه وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړې په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو څرمنې زیاتې حج د خلک راځي قیمتي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډالۍ کې یوړې نجاشي بادشاه وی چې هلته ورسېدو نو هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی عمرو ابن امیه زمري رضی الله عنه استاد یو د نبي علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو اچرې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو نو خو به هم لږ یخ شي قریش به هم خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه نو چې پاسېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم
او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده دا څرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کوم وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاد دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د لاس اوچت کړ دې پوځ یې راس خلاص کړ ډېر غوسه شو مخ یې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فوراً مې ورته سجده وکړه وی مې چې صاحب که ما ته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه نه ویستې او بس زه معافي غواړم وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم یې چې دا تاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لړ شه ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کې ده چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ها وی او وی مې چې لاس راځې خو که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کړو وی لاس مې ور مخکې کړ او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښودل راله مکې مکرمې یا خو تللی و چې هسې نه نبي علیه السلام مکه فتحه کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېروم او یا الله یې اسلام په اړه کې واچوي نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره ملو شو هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته ویم وی وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویله کې مې اسلام پروت دی زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمانېږم وی مونږ خو هم په دې اراده یو دوی واړه لاړل مدینې منورې چې مدینې شریفې ته ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سرداران را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د درور ولید هغې وله مخې راولېږه چې شا به یې ورشو خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خشته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نو ورور مې راله مخې له راغی او راته وایي چې مبارک دې شه هله شا به نبي علیه السلام او ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیه السلام مبارک راله راپاڅېد قسم په الله وی هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو له اول عمرو بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او مونږ له د اسلام زیری راکړ او ما ورته وویې چې د الله رسوله ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبوم او الله ته اسلام په سچه په رښتونې پروردګاره قبول هغه زما ملګری ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي وی ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه ډوخوځم عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داسې مجاهد چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبي جنگ یې غزوې موته کې کړی نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږي او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه د غسان د بادشاه سره او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 ځله لاړل نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورور او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره
او قدیم شهید شنو چې کم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دي. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړئ مې چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، ځکه چې نبي هم وفرمایي چې هغه شهید شو ده سره به یې کدی شهید شو ده سره به یې کدی شهید شو، بس وی پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر ور باندې ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیول. نو مسلمانانو امیر چې به هغه به جنګ کې مخکې جنګېده، وی یو کافر پې راټوپ کړو، دا ښې لاس یې وله و، دی ته پرې کړ، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیول. نو هغه پې په شوق ګزار وکړ، دا ګس یې ته ووه، نو په دې غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پې غزار وکړ، دی شهید کېده. نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نه ښوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، خو دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي. همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، د الله رسوله څه چل دی. وایي ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه، داسې راته وښودل. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبي اسلام وفرمایل وایي زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښود. نو جنډه جعفر ونیول، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیول، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله او د ده په لاس په رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکوي. دا حضور پاک مبارک د الله تعالی د وحی په ذریعه او د کشف په ذریعه ټول منظر وکړ. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته، شپه پرې راغله. صحابه هم ډېر کمزوري شوي، ټول زخمیان هم د دا چل وکړه چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړ، چې کوم وروستو صفونه و هغه یې مخکې کړل، چې کوم مخکې و هغه یې وروستو کړل. ښي طرف والی ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړ. ملګرو ته ویې راځئ چې سهار وختي شو حمله وکړه، چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوې لښکر راغلی وي، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا توره نو دا نوې لښکر راغلی. داسې جنګ یې وکړه، داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړه، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. داسې جنګ یې کړی، 9 تورې مې په لاس یو ماته شوه، بله مې وغوښته ام ماته شوه، بله مې وغوښته، 9 تورې مې په لاس کې. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و، د سر مبارک ویښته. نو چې جنګ له بته نو هغه ویښته به یې په خپل پټکي کې ټوپی کې ومنډل. نو جنګ له بته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست لري. بهادر انسان هر یو جنګ کې حنین کې چې کله نبي علیه السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته، نو دې مقدمة الجيش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ سره د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و. نو هغې کې پې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېده چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی، د پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و، غشو باندې لګېدلی و، وینې ترې روانې وې. حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې؟ وی صاحب زخمی شو، وی دې خوا که زخمونه دی. نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راښ کړ، په هغه ساعت یې الله زخمونه جوړ کړل، ټوټې درد وي زما زخم اوس نه کوي، خدای جوړ کړ. طائف جنګ کې شامل شو، هغې کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبي علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي هغې کې شامل وو. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به و بس جرنیل به دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو، د شام گورنر و. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر و.
او داسې جیبه انسان و که نه دومره بهادر چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته و چې دا سړی دی ګورنرانه لرکه وی ولې وی ډېر ستا خبره نه مني خو ځان له یو فوجي جرنیل و که نه هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله بس جهاد له به ته که دوی به ورته داسې مه کوه بس په دې کې د چا نه منله ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وایي عمره ټیک ده چې خالد زما نه مني خو یاره پرېږده یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنګ کې ده شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغې جنګ شکست نه دی موندلی دې چېرته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي پرېږده وه یاره اوس دا خبره نه مني که نو دې ورته وایي ابوبکر صدیق وایي خالد ته نبي علیه السلام توره ویلې ده توره او پولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار راوکړې ده عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه درنه کوه بس بار ښه همدغه ګورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله د ده په دور کې هم ګورنر